وی ګودر ته ځم راپسې راشه منګي مې دوه دي نری ملا مې ماتوي ډېر زبردا اوبه چې پوره صحت ته پوره انرژي ورکوي کله چې وی لر او بر یو ورځ به داسې راسي کابل به پېښور ته غاړه وځي. سلامونه چترۍ په لاس همدا مهال په خپل فانتون کې روان یم او داسې مازدیګری ټیم دی که څه هم سرویکې یم نه ستړی یم دا اوس راورسېدم خو چې دا موسم مې وکتو باراني نری باران وریږي نو ما ویل ولې نه چې دا د مازدیګر ښایستونه چې مې ولیدل دا شنه ځایونه دا نری باران ما ویل چې ولې نه یو ښایسته ویډیو جوړه کړه نو وایي دا ماښام چې مازدیګر ته غاړه وځي ستا یادونه مې ځیګر ته غاړه وځي او بیا پکې عزیز لالا وایي وایي لر او بر یو ورځ به داسې راسي کابل به پېښور ته غاړه وځي او وځي غنم رنګو سره وځي ښکلي موږ سره چېرته غاړه وځي. نن به پوره د دې پوهنتون ښایستونه تاسو سره شریکوو ورسره به خبرې هم کوو موږ سره پاتې شي په دې ولاګ کې. دا نو بیا زموږ پوهنتون کې چینه ده د چینې اوبه دي چې مو د غره نه راځي او دلته بیا کنټرول کړي دي پیپ په وسیله باندې نو ډېر زبردا اوبه چې پوره صحت ته پوره انرژي ورکوي کله چې وڅښې. روان وم داسې کلتوري توکي مې نظر ته رال ما ویل ولې نه چې دا هم درسره شیر کړم دا دي دا د پښتون کلتوري توکي دي دا نو بیا منګی دی منګی په پښتون او په کلیواله ساحه کې پخوانی توکی دی چې ډېر کلتوري توکی دی او ما ته دوه ټپې دې باره کې را یادېږي وایي ګودر ته ځم راپسې راشه منګي مې دوه دي نری ملا مې ماتوي نه او که د دنیا شرمونه نه وې تا به منګی وړو زه به تش در سره تلم. منګی هغه توکی دی چې بدون د واورې دا اوبه یخې ساتي پوره ذمهوارۍ د اوبو یخچال هم ورته ویلی شي ورسره دغه ببوزی دی د ببوزیانو ببوزی د ګرمۍ او بیا په کلیواله ساحه کې ډېر استعمالیږي په ګرمۍ کې پخوا خو دا پکې مکې نه و دا بجلیانې خو نه وې نو خلکو به د دې نه پوره استفاده کوله د ببوزي نو ببوزی هم یو ډېر کلتوري توکی دی ورسره بیا نو دا کټ دی دغه مخامخ ټرک دی او دا نو بیا بل ببوزی دا نو بیا د چنار روډ دی چنار روډ ته په دې خاطر وایي ترخوا بیا دا ویني ګر چاپېر چنارونه دي نو د چنار روډ د نوم د یادولو سره ما ته یو څو شعرونه را یاد شو وایي زما د کلي دنګ چناره په تا ښایسته ښکاري دا لاره او په تا دې هېڅ نه کېږي یاره او ما دې وشي چې خبره خلاصه شي نه نو دا چنار روډ اوس خو پوهنتون چې ډېر خالي دی په دې به د ځوانانو او پیغلو داسې رش جوړو